ایسا ګردنه نه دی جدي مراقبات لاندې دی له دریم پوړ نه لاندې راوغورځه خو بیا هم مړ نه شو رزیل سړی نه ځانه لري موږ باید عاقف ته خبر ورکړو ام به اوس مو ستاسو په اړه خبرې کولې په خیر راغلې ملکې په خیر راغلې ملکې خورې څه خبره ده نجیبه اغلې ملکه غواړي تاسو ته یو څه ووایي خانو اتنا تا ته غوږ یو زموږ نوې لږه شرمېږي څه خبره ده تاسې څه وایئ ملګریا فکر کوم دا خبرې نه کوي ته مهرباني وکړه دا غلې چې تاسې یې وینئ یا نه زما میرمنه په اصل کې دا یوه تکړه جاسوسه ده هغه جاسوسه ده چې غوښتلې ما سازمان ته جذب کړي تا څه وویل تر نن ورځې بریالی شوه چې موږ ته دوکه راکړي په اصل کې د مخکې له وخته زوال سازمان ریښتینې غړې ده چې له ډېر وخت راهیسې د هېواد په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري دوه مخې نجلۍ چالاکه او دروغجنه نجلۍ ده دوی څه وایي ملکې هو عامر صاحب چې راته ویلي و ما په خبرو باور ونه که خو باید پوه شوی وای رانه ستا تر ټولو نږدې ملګرې د تیمور له قاتلانو سره یو ځای کار کوه نه داسې نشي کېدلی د نجیب عامر په ټپي کېدو کې هم لاس درلوده زما زړه خو به ودرېږي دا ټول کارونه ملکې کړي دي کیفه د خدای لپاره چټیات مه وایه مالکه داسې یوه جلۍ نشي کېدلی له سوها سره لاس یو کو او زما ملګری یې له پولیسۍ لرې که وروسته یې هم د مخکې له وخته زوال په لومه کې وغورځوو نجیبه دا ټولې خبرې رښتیا دي ویې ویل ډېره مینه را سره لري هو ما هم پې باور وکړه تاسې هم پې باور وکړه مخامخ به یې راته خندل خو په پټۍ خپل کار کوه دا خبرې رښتیا دي د دوی خبرې رښتیا دي خبرې وکړه کومو کسانو چې تیمور ووژه تا له هغوی سره کار کوه خبرې وکړه که نه او ووایه دې کار سره اړیکه نه لرې او ووایه ما څه نه دي کړي هو رښتیا دي د دوی ټولې خبرې رښتیا دي کومو کسانو چې تیمور وواژه زه له هغوی سره یو ځای وم رانا آرام اوسه رزیلي ښځې څنګه داسې کار کولی شي ته هېڅ وجدان نه لرې که څنګه
آرامه اوسه. زه ورکه شه ورکه شه، نه غواړم نوره دې ووینم. دوه مخې ښځې. پرون شپه تښتېدله، ما یې مخه ونیوله. ما غوښتل په سر یې وولم او مړی کثافاتو کې وغورځوم، خو دا د دې ارزښت هم نه لري. ښه کار دې کړی کیفا. عامر صاحب، وروسته له دې نور ستا کار دی. هکې فرور څنګه ښه وژغورل شو؟ د زمري په څېر. د اظهاراتو لپاره یې مرکز ته بوځه. په سترګو امر صاحب. څنګه دې له موږ سره داسې وکړل؟ تا ته مو د خپل کور دروازه خلاصه کړه، موږ سره په دسترخوان کېناستې، موږ سره د خواړه وخوړل. هغه خو خیر موږ درته خپل زړه خلاص که. یو ځای مو خندل او یو ځای مو ژړل. هیڅ د وجدان په عذاب نه شو؟ هیڅ د زړه درد ونه که چې څنګه کولی شم دا خلک دوکه کړم؟ خبره مه اوږدوه ښځې، اوس خو دا کار شوی. تا ته مو د خپل سر تاج فکر وکړه، د ماشومانو هم ډېره خوښېدلې. تا حق نه درلوده چې له موږ سره داسې وکیل وکړې. افسوس دې وي پته خاینې دوه مخې. ستا یوازینۍ غوښتنه ځواک او اقتدار دی. د دې شیانو لاسته راوړلو لپاره هر کار کولی شئ، هر کار. تا ته مې د ملګري فکر وکړه، خور مې درته وویلې، خو ته زما د خاوند قاتله یې. په اصل کې دې موږ ته ساه کیندله. افسوس دې وي پته، افسوس دې وي پته. بې وجدانې ښځې له موږ سره دې څه وکړل؟ قاتلې! راځه زویا، راځه. آفرین. انشالله زندان کې به خوسا شي. رانا سمه ده، بس که نو. هله راځه.
خفه کېږئ ارزښت یې نه لري ورځئ ماشومانو فاتح هینوی خورجانې ولې ژاړې څه وکم رانه ډېره مې خوښه شوې وه په رښتیا مې خوښه شوې وه نه پوهېږم څه ووایم عاقفه لږ پاتې و چې هغې لپاره خپل ژوند قربان کړي هغې ته مو په غوسه کېږئ ټوله ګناه زما ده نجیب عامر څو ځلې هڅه وکړه چې ما پوه کړي یعنې دا چې نجیب پوهېده خو موږ ته یې څه ونه ویل یعنې همدا خبره یې له موږ نه پټوله زه پوهېدم چې سره نه پټوي رانا ته دا واخله راشه فاتح جانه راشه ګرانه مه ژاړه بلې ثابته ارام اوسه ارام اوسه تاسې چېرته یئ سمه ده همدا اوس درځم خورې فاتح دې تاسو ته امانت وي زه یو کوچنی کار لرم ماښام به ورپسې راشم هېڅ خبره نه ده هر څومره چې وغواړي دلته اوسېدلی شي ژوندی اوسئ یعنې نه دی مړ شوی دا پیسه ګور نه خزانه لري و به ګورو چې دا ځل څنګه ژغورل کېږي نجیب امر راغی دا خو ملکه ده هو د عاقف څارګر مېرمنه ده دلته څه کوي ها نه پوهېږم سلام نیازی خیرت دی څارګر صاحب څه خبره ده لوی کب مو نیولی دی نیازي تاسې اور بل کوئ راځئ څه شوي دي الله الله واخ مننه دا خو ملکه ده لکه چې نیول شوې ده خیرت دی نجیبه اغلې ملکه چیرته بیایي د نهه ګوتې څنګ ته یې وروړم څارنوال صاحب که پیغام لري دا به یې ورته ووایي بې ادبي مه کوه نجیبه دا چې بې ادبي څه ته وایي په دې هم نه پوهېږم څارنوال صاحب کله چې کور ته لاړم مانا به یې ولټوم یوه شېبه زه غواړم له اغلې ملکې سره خبرې وکړم مهربانی څه شوي خبره څه ده دا سوها بیا څه غواړي امر صاحب په هر څه پوهېږي هېڅ هم نشي کولی اندېښنه مه کوه خوله دې خلاصه نه کې هر څه چې وویل ته انکار وکړه زه به یې وکیل راولېږم او تا به له دې ځایه وباسي اوس نو ډېره ناوخته ده په هر څه چې پوهېږم هغو ته یې وایم دا ته څه وایې لورې ها کومه لوبه چې موږ د عاقف لپاره جوړه کړې وه تر څو پولیسۍ نه لرې کو هغه وایم ته اوس ورخطا شوې لږ ارامه اوسه سمه ده ښاغلی صاحب بښنه غواړم په اجازه مو غواړم له دې هغه نظارت واخلم الله الله دا نو څه حالت دی زموږ ټولې هڅې به دا جلۍ بربادي کړي ښاغلی پیکاسه زه یم سوها یوه مهمه خبره غواړم درته ووایم بیا څه شوي ملکه له پولیسو سره ده ته څنګه پوهېږې لږ مخکې نجیب د شوبې ته راوستله حالت ډېر خراب دی
فکر کوم چې پولیسو ته به هر څه وایي ښاغلی پیکاسا. ته څه وایې دا خبره له کومه شوه؟ خپلو سترګو مې ولیدله. سمه ده ته دا خبره وڅاره. سمه ده. هغوی لږ وځنډه په دواړو سترګو. زه به یو کار وکړم. اوس یې باید بند کړم. بیا ما ته زنګ ووه. باید بند یې کړم. مونږ یې پیدا کړي یو. زمونږ ځای په ډاګه کړی. وای 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 ښاغلی عاکف هم راغلی. همدا اوس باید پیساګور له دې ځای وباسو. همدا درمل دي که نه ښاغلیه؟ هو همدا دی. سمه ده. پیساګور همدا اوس له دې ځای وباسو. ته څه وایې پیکاسا؟ هغه څنګه وباسو؟ اوس به هغوی عملیات پیل کړي. عاکف او کسان یې خدای پوهېږي چې څو کسه دي. غواړي چې په روغتون کې د جګړه پیل شي. خدای دې نه کوي که نه ته به وشم. ښه نو همدا اوس یو بل ځای ورته چمتو که. مونږ ځو. دلته وسله واله جګړه زموږ په ګټه نه ده. ډېر پام کوئ. مهمه دا ده چې پیساګور له دې ځای وباسو. زه هم در سره ځم. که دوه کسه لاړ شو د خلکو به موږ ته پام شي. ته د باندې امنیت ونیسه. زه به خپل کار وکړم. که کومه ستونزه رامنځته شوه بیا به دواړه دا کار ختم کړو. سمه ده بریالی اوسې. مننه. سمه ده وړلی شو. د پیساګور په ځای ته څمله. ساره او مخ دې پټ کړه چې در باندې پوه نه شي. کله چې دننه راغی له روجایي لاندې پرې ډزې وکړه. په خبره پوه شوې؟ پوه شوم ښاغلیه. هله نو کامیابه اوسې زمری. بخښنه غواړم یوه پوښتنه کولی شم؟ جدي مراقبت کومې خواته دی؟ ورته دی ښاغلیه. مننه. بیا سره مخامخ شو پیساګوره. زر کوئ بیړه وکئ. زر کوئ امبولانس راغی که نه؟ د امبولانس چیرته دی؟ تر اوسه خو باید راغلی وای. چیرته یې د شا دروازې سره درته په تمه یو. زر راشه. یو کار هم په سمه توګه نشئ کولی. د امبولانس چیرته دی؟ هی وروره ته دلته څه کوې؟ هیڅ. څنګه هیڅ؟ غواړې له دې جامو سره دننه لاړ شي؟ فکر کوم اوس خو یو چانس لرم. وروره هیله کوم ما ته ځان مه رسوه. زه ماشومان لرم. شاته دې څوک دي؟ بخښنه غواړم. چیرته لاړه؟ ووایه که نه نو په سر دې ولم. نه پوهېږم. هله نو ووایه ما ته دروغ مه وایه. ښه سړی شه. هله هله سمه ده خبرې وکړه بیا تا نه وژنم. ژمنه وکړه. ژمنه کوم. ژمنه کوم. شا دروازې نه امبولانس کې تښتي. له شا دروازې نه په امبولانس کې تښتي. ډېر ښه. څه وکړم؟ زه خو ماشکش کوم. مړه کېدل او ژوندي پاتې کېدل د خدای خلاص کوم. پکاراره پکاراره. حالا موټر ته یې پورته کړئ.
ثابت دلته ده حالانو حرکت وکړه نشي کېدلی پیکاسا ثابته ته ښه ښه هغوی وتښتېدل راځه چې بې سارو ډېره ناوخته ده اوس به وخته ورک شوی وي بیا هم بریالی شو چې وتښتې پیسا ګوري خو هر وخت چې وي د خپل پلار غږ درنه هرومرو اخلم راځه کوم تورونه چې پته لګېدلي هغه ټول منې هو تا د زما وړاندیز دا دی دا قانون سره سم کار دی که پښیمانه شي او له موږ سره لاس یو کړي د پښیماني له حق نه به ګټه واخلي او سزا به دې کمه شي دا خبره منې هو که غواړې له لومړي سر به یې پیل کړو هر څنګه چې تاسې غواړئ د دولت په هر اداره کې په ځانګړې توګه امنیتي ادارو کې چې کوم ځوانان ښه راتلونکي لري د هغو ځوانانو بېلارې کولو دنده مې ترلاسه کړه دا عملیات چې په سر کې ګویران کویرر دی او د ستورو پروژې په نوم یادیږي د ستورو پروژه د دې پروژې موخه څه وه زه او زما په څېر نجونې هره یوه ستوري دا و زموږ دنده دا وه چې دا کیف پسې تکړه ځوانان مخکې له وخته زوال ته جذب کړو د ستورو پروژې په قرارګاه کې سره مو کتل دا ځوانې نجونې چې خپل ښکار کړي ځوانان په اړه کوم راپورونه لري په قرارګاه کې سره ګوري دا کورونه چا پورې اړوند وو هر کور یو رهبر لاره هو د بیلګې په توګه پیکاس د قرارګاه له لوی رهبرانو نه دی ما هم د پیکاس لپاره کار کاوه زما پسې لسګونه نورې ستورې نجونې شته چې پیکاس لپاره کار کوي د هغوی دنده دا ده چې د پیکاس په امر ځوان هلکان په خپل کنټرول کې ونیسي یعنې ستا په څېر لسګونه نورې جاسوسي او د هغوی په لومه کې ولیدلي لسګونه عاکفان ور هم شته هو په ځانګړې توګه پیکاس پورې اړوند ډېرې داسې ډلې شته چې هغوی ته خنجر باس شاهین بوم په څېر نمونه یې ورکړي دي د بیلګې په توګه د بوم ډله یو څو کاله په خوب کې پاتې کېدلی شي او همدارنګه هر کله چې د عملیاتو پلان چمتو شو بیا هغه وخت د دې عملیاتو لپاره هغوی راویښوي عاکف هم د همداسې یو ګواښونکې ډلې د رهبرۍ لپاره چمتو شوی و یعنې د بیلګې په توګه هغه عملیاتونه چې د هېواد او مخاور لوړ پوړي چارواکي پکې ووژل دا په دې معنی چې تر اوسه هم لسګونه عاکف او ملکه شته چې باید تثبیت یې کړو هر یو یې د یو لوی بم په څېر ګواښونکی دی د هرې ډلې اصلي بمونه او زیرمنتونونه استانبول انقره او ازمیر په څېر ځایونو کې په پټو ځایونو کې د ځمکې لاندې ښخ دي وګورئ نجیبه وروره اوس چې مو زه پیدا کړې یم ټولې پوښتنې رانه وکئ څه بیړه لري فکر نه کوم چې هغوی ما ژوندی پرېږدي رښتیا وایي کېدای شي ته هم یو له هغو کسانو شي چې وروسته له نیول کېدو ځان وژنه وکړي کېدای شي زړه دې وشي چې له کړکۍ ځان وغورځوي خو اندېښنه مه کوه اوس یې وخت را رسېدلی چې د ځان وژنې موډ پای ته ورسوو له موږ سره یې ارامه اوسه پام کوئ هلکانو هله بیړه وکړئ بیړه وکړئ سمه ده هله دا ونیسه بیړه وکړئ بیړه وکړئ ښوونکی تاسې په خیر راغلی اوس دا خبرې پرېږده پوهېږې چې دا ناروغ څوک دی نه ښه ده ښه به وي چې پوه نه شي کوم درناوی چې ماته لرئ د هغه لاس برابره هغه ته ښکاره کړه قانون له ټولو نه به مو ډیپلوم واخله او لرې به یې وغورځوه سمه ده اوس نظر کوه
مهربانی وکړئ. څه خبره ده سوها؟ ښاغلی ملکه د زراعت په کوټه کې ده. پولیسو ته هر څه وایي. زه اوس له خپل یو وکیل ملګري سره امنیت کې یم. هغه له دې ځایه باسم خو ملکه یې نه غواړي. هیله کوم یو کار وکړئ، که نه نو دا جلۍ به موږ تباه کړي. زه پوهېږم چې هغې سره څه وکړم. ته اوس هر څنګه چې کېږي یو کار وکړه چې هغه محکمې ته ولېږدول شي. هڅه به وکړم ښاغلیه. هڅه مه کوه سوها، دا کار هرومرو وکړه. سمه ده ښاغلیه. هر څنګه چې کېږي ملکه باید د زراعتو له ځایه راوباسي. له ما سره راشه. ته د پیکاس لپاره کار کوې؟ ښه نو پیکاس هغه د چا لپاره کار کوي؟ څنګه مې چې وویل پیکاس له مانه پورته دی. د پیکاس په سر بیا پیساګور دی. پیساګور د اوه کسیزې ډلې مشري هم کوي. د اوه کسیزې ډلې نومونو ته یې موږ اړتیا لرو. د هغوی په نومونه هېڅوک هم نه پوهېږي. زما په څېر خو بیخي نه پوهېږي. که له هغوی نه پورته بل څوک هم وي زه پرې نه پوهېږم. زما پاند هرومرو شته. یعنې د ټولو په سر کې چې دی هغه پیساګور دی. ښه نو ستاسې موخه څه ده؟ امر صاحب تاسې نه پوهېږئ؟ غواړو ستا له خولې واورو اغلې ملکې. زموږ موخه له پیړیو راهیسې هم دا ده چې دولت په خپلو منګلو کې ونیسو. مخکې له وخته زوال فکر کوي د دې هېواد اصلي مالک دی. هر څوک چې د سازمانه د باندې وي په هغوی تور لګوي چې دولت اشغال کوي او سرښندنه کوي. که د ټاکنو پر بنسټ هم راغلی وي او هغه حکومت د دوی په خوښه کار ونه کړي او د هغوی خبره ونه مني بیا ورته مشروعیت نه ورکوي. د داسې حکومت له منځه وړل د مخکې له وخته زوال لومړنۍ دنده ده. د همدې لپاره غواړي هېواد کې ګډوډي رامنځته کړي، خپل منځنۍ جګړې ته لاره هواره کړي، د انقلاب رامنځته کولو لپاره د خلکو وینې تویوي. وروسته بیا له دې وروسته د مخکې له وخته زوال ټول ځواک به د نوي حکومت لپاره ځان چمتو کړي. په دې حکومت کې به د زوال سازمان ریښتینی کس او یا هم داسې کس چې د هغوی هره خبره ومني واک ته رسیږي. مخکې له وخته زوال غواړي داسې دولت جوړ کړي چې 25 کاله د هغوی امر پرې وچلوي او لومړی وزیر هم د هغوی خپل کس وي. ښه نو په دې پلان کې اوس تر کوم ځای مخته تللی دي؟ هو اورو یې. خپل منځنۍ جګړه د خپل منځنۍ جګړې پلان نیول شوی تر څو خلک انقلاب لپاره چمتو کړي. ملکې ته مجبوره نه یې چې دوی ته څه ووایې لور جانې. ښاغلی سوها تاسې د څه لپاره کار کوئ او دلته مو دنده څه ده؟ ها ته ماته نشې ویلی چې زما دنده څه ده. لومړی دا چې محکومینو ته سپارښتنه نشي کولی او دوهمه دا چېرته چې د زراعت واخیستل ستاسې دنده نه وي هلته نشي دننه کېدلی. او بله خبره چې باید یادونه وکړم ملکې څه ویلو په خپله خوښه وغوښتل په هر څه اعتراف وکړي. اعتراف کوي ها؟ ټول خلک هم بې وجدانه نه دي څارنوال صاحب. ځینو کې تر اوسه هم د وجدان یوه کوچنۍ برخه پاتې ده. د اغلې ملکې وکیل مې راوستی دی. ما ځان لپاره وکیل نه دی راغوښتی. دا سړی له دې ځای نه وباسئ. هو لورې ته به نن محکمې ته ځې؟ نن؟ هو دا چې څنګه د نظارت لاندې ونیول شوه ستاسې ثبوتونه څه دي؟ اظهارات یې څه ډول اخیستل شوي؟ دا هر څه پټ دي. محکمه به د محکومې په حق کې پرېکړه وکړي. ښاغلی سوها له تاسو سره 2 دقیقې یوازې خبرې کولی شم؟ البته. ممدوحه ته موږ یوازې پرېښودلی شو؟ سمه ده امر صاحب. مننه. وګوره ښاغلی سوها نه پوهېږم تاسو د څه په لټه کې یې. هغې په خپلو ګناهونو اعتراف وکړ. خو موږ څنګه پوه شو چې هغه شکنجه شوې نه ده؟ د اتلیته په نوم یو څه شته، نوم دې نه دی اورېدلی؟ د دې دعوا مسؤل په توګه
ټول مسؤلیت په خپله غاړه اخلم بسنه نه کوي تاسې ته ډېر درناوی لرم ښاغلی زکي یحیی خو تر څو چې جرم پې نه وي ثابت شوی هر څوک بې ګناه دي په دې خو پوهیږې که نه خو دا خبره یوازې یو ځای په ډاګه کولی شي هغه یوازې محکمه ده کله چې وزارت خلاص شول بیا محکمې ته لیږدوم اندېښنه مه کوئ لږ څه مخکې انقرې نه زموږ ملګرو اړیکه نیولې وه د هغوی په منځ کې ځینې کسان وو چې ملکه یې ډېره خوښیږي د دې خبر په اورېدو سره ډېر خفه شوي دي که یې زارات یې اوږده نه شي نو داسې به ډېر ښه وي پوهېږم چې لاس مو ډېر اوږد دی که رښتیا به وایم دا چې اوږد لاس دومره تیز هم وي زه یې حیران کړم غواړم یو خبره درته ووایم له هغو ملګرو سره به مو یو ځای یو ورځ په طوفان کې تاسې همراه ګیر شئ هر څه تر یو ځایه پورې پوهېږئ نن خو تاسو ډېر واک لرئ خو سبا به یعنې نن محکمې ته لیږدول کېږي او له وروستۍ خبرې مو هم دا مفهوم واخیست لږ تر لږه اوس هم ستا په سترګو کې شرم شته دا ښه خبره ده سر دې پورته که ما ته وګوره د ورور او خور په څېر به خبرې سره وکړو که څه هم ډاډه نه یم چې تا ته خور ووایم خو کله دې له ځانه پوښتنه کړې چې دومره وخت نجیب ورور دې په هر څه پوهېده ولې ماته څه ونه ویل نه پوهېږم ولې که ته وایې یا هم کوم بل څوک مهمه نه ده هر څوک چې وایي عاکف دا دوکه خوړله هسې هم خپله راضي شوی و مستند فلمونه دې خوښېږي زما خوښېږي هر ډول چې وي تېره ورځ مې د یو پله کیسه واورېده چې د څو کلونو په ترڅ کې د زرګونو انجینرانو په خوښه څنګه جوړ شوی و په ډېر مهارت ورو ورو او په صبر یې جوړ کړ د لوی سیند په سر یې لاره جوړه کړه کوم کار چې تا له عاکف سره وکړ هغه هم همداسې و هغه هسې هم بې صبره شوی و حتی هرې خواته هغه تللی شو ما هغه ته لاره ښکاره کړه خو غلطه لار دې ورښکاره کړله ته پوهېږې په اصل کې زه په څه نه پوهېږم په څه دا څنګه بې وجداني ده هېواد ته دې خیانت وکړه خپلې خاورې ته ملت ته دې وبه منو چې ستا په څېر لسګونه کسان نور هم شته خو څنګه دې هغه کسانو سره خیانت وکړه چې پرته له کومې تمې او غوښتنې تا سره مینه لرله دا کسان چې ستا د پلار او مور په څېر وو څنګه دې د هغوی مخ ته کتلی شول ملکې دې کار ته دې ډېر حیران یم هله نو راته ووایه یو ځل دې هم وجدان غږ پورته نه که هیڅ دې فکر ونه که چې دا کسان ما سره په رښتیا هم ډېره مینه لري دغه خپرونه تاسو ته د شفا نارجس لخوا وړاندې شوه د انارو ټولې اوبه شفا کېدی نشي
ستړي مشئ د شمشاد د 10 بجو مهمه او وروستي خبرونه ګورئ. په یوه میاشت کې د ځمکو د غصب د مخنیوي او خوندیتوب برخه کې واضح لوري او حرکت رامنځته شي. ولسمشر غني د دولتي او عامه املاکو او ځمکو د غصب قضیې او د څارنې او همغږۍ کمیټې سره لیدنه کې اړوندو ادارو ته د دولتي املاکو د واضح نقشې د چمتو کولو او په دې اړه د مشخص ادرس د رامنځته کولو لارښوونه کړې. د افغان سولې په تړاو د قطر راتلونکي ناسته کې به د لومړي ځل لپاره په خبرو کې میرمنې هم ګډون وکړي. ګارډن په خپل تازه راپور کې لیکلي چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ورته ویلي د قطر په راتلونکي ناسته کې به یو شمېر ښځې هم د دوی د سیاسي پلاوي غړي وي. طالبانو د یادو میرمنو نومونه نه دي اخیستي او زیاته کړې ده چې د طالب پلاوي کورنۍ سره اړیکې هم نه لري. کابل کې زیاتو ورښتونو ښاریان زیانمن کړي. تازه د کابل ښار نهمې امنیتي حوزې اړوند هوسخیلو سیمه کې سیلابونو د خلکو لسګونه کورونه وړي دي. د هوسخیلو اوسیدونکي وایي که د ژغورنې ډله په وخت ورنشي پاتې کورونه به هم زیانمن کړي. کابل ښاروالۍ په یوه اعلامیه کې د کابل سیند ته نږدې کورونو ته خبرداری ورکړې چې د سیلابونو امکان شته او باید کورونه تش کړي. د سولې په اړه جوړېدونکې مشورتي جرګه ځینې یوه سیاسي لوبه بولي. سره له دې چې د جرګې ظاهري اجنډا وسوالو طالبانو سره د خبرو څرنګوالی ده، خو اندېښنه دا ده چې حکومت د خپلو سیاسي او شخصي موخو لپاره رابللې. د اجرایه مشر په ګډون د ولسمشرۍ ټاکنو ډېر شمېر نمایندانو په جرګه کې خپل ګډون رد کړی دی. ارګویل اجرایه رئیس سره په دې اړه ولسمشر خبرې کوي. راتلونکو ټاکنو کې له بایومتریک نه د ګټې اخیستنې بڼه بدله او سخته شوې. ټاکنو کمیسیون د احصایې له مرکزي ادارې سیاسیونو او ولسمشرۍ ته نمایندانو سره خبرې کړي او په نوي ډول سلا شوي. زه څنګه دوی سره داسې کولی شم؟ هیڅکله دې داسې فکر ونه که؟ دا پوښتنه له غلط کس نه کوي امر صاحب. له تا یې پوښتم. ته دا پوښتنې له ملکې نه کوي، خو د دې پوښتنو ځواب له اتنه سره دی. دا لوبې پرېږده ملکې. نه امر صاحب، زه ډېره جدي یم. اتنه هغه وخت مړه شوه چې عاقب د مرمۍ مخې ته ځان وغورځاوه. اوس هغه ژوندۍ نه ده، یوازې ملکه شته، پښیمانه او ډېره خفه ملکه شته. پوهېږم ډېره ناوخته ده، خو رښتیا هم دا دي. حالا نجیبه، اظهارات باید پای ته ورسوو او ملکه باید زر محکمې ته ولیږو. ولې دومره بیړه لرې څارنوال صاحب؟ له پورته ځایه فشار دی، د هغوی امر دی. زما په خبره پوه شوې که نه؟ پوه شوم څارنوال صاحب، پوه شوم. لارې مورانې ورته ډالۍ پیدا نه کړه. په دې څه کوئ؟ ترافیکي ځناور به شو، د بې ګناه کسانو ژوند به واخلو. ښه، د بدمرغۍ ملګری څوک دی؟ یو بلبل دی چې هڅه کوي خبرې وکړي. خو دا لارۍ د بلبل لپاره لویه ده. که زه خبره کوچنۍ به مې راوړې وه. مهمه نه ده، په داسې کارونو کې زما ډېر شور او خرابې خوښېږي. بله سوها، کار خلاص شو، ملکه نن محکمې ته لېږدوي. ډېر ښه، خبر راغی، حرکت کوو. هغو کسانو ته ووایه چې موږ وڅاري. زه حرکت کوم. سمه ده.
لاس مو ډېر مه ښوروئ ټپونه به مو بیا کوږ کړم سمه ده که امکان ولري 2-3 ورځې آرام وکړئ 2-3 ورځې د موټرو څارل وسله والې جګړې په آرام کې راځي تاسې ټوکې کوئ که څنګه نه زه جدي یم که زه 2-3 ورځې آرام وکړم په 4مه ورځ به هر چا باندې ډزې کول پیل کړم شفا دې وي موږ تا ته اړتیا لرو عاکفه مننه حالا نو زر کوه هر څه چې هغوی ماته راکړي له هغو ټولو شیانو سره به یو ځای دوزخ ته لاړ شي اوس نو هر څه تیر شول که څه هم بدله سخته وه خو له غلطې لارې وګرځېدې بیا هم سمې لارې ته راغلې له ما سره راشه تا ته یو څه درښکاره کوم د دې ځای هر څه ستا د پلار اوس نو ستا دي که څه هم د امنیتي شرکت کوټې ته دې نه رسېږي خو بیا هم بد نه ده خیر دی په دې ښه پوه شئ د هر څه په بدل کې چې وي زه د خپل پلار غچ هرومرو اخلم له هغوی سره یو ځای حسابي کوو او دا کار له هغه پیکاس نه بیلوو دا غلې محکمې ته لېږدو ډېر پام کوئ هوښیار اوسئ سمه ده هله موټرونه مو چمتو کړئ اوس به حرکت وکړو خواړه دې نه دي خوړلي هیڅ مې زړه ته نه کېږي رښتیا وایې د زندان ژوند سخت دی چا وویل چې زه به زنداني شم دا نو څه معنا داسې خبرې کوي لکه چې هیڅ نه پوهېږي هر څه چې د جنید او فرو په سر راغلل هماغه کار به له ما سره هم وشي په دې خبره موږ دواړه ډېر ښه پوهېږو نه ګوتی تر اوسه هم ژوندی دی د اوس لپاره ژوندی دی هغوی ما وژني زه ډاډه یم موږ خپله ټوله هڅه کوو آرامه اوسه
راځه نو چې ځو. محکمې ته د تګ وخت یې له دې ځایه تېرېږي، بله لاره نه لري. تاسې هم خپل ځای ته لاړ شئ، چې ومو لیدل خبر راکړئ. تاسې څه کوئ ښاغلی؟ په چوپه خوله یې وګورئ، ورځئ. نجیبه وروره، کله تا نه وروستۍ غوښتنه وکړم منېږي؟ مهربانی وکړه. عاقف ته به ووایه خپلو کړنو لپاره ډېره پښیمانه یم. ورته ویلی شي چې په رښتیا هم ورسره مینه لرم. سمه ده، ورته به ووایم. تا ته غېږه درکولی شم؟ دا نو څه معنا لري؟ ښه نو ته غواړې چې څه ووایې ها؟ د ته به د عاقف د مرګ خبر هم راوړم. دا خبر به هماغه شېبه دا په بخو ودروي. په داسې حالت کې ماته یوه لاره پاتې کیږي. ووایه به سر یې وبوله چې په سر یې وبوله.